د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مه پام وکړئ تازه خو ډېر مهم خبر ته. د کابل په شهزاده سرای کې چاودنه شوې. د سرای سراپان وایي د ودانۍ دننه چاودنه شوې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ځینې سرچینې بیا وایي په چاودنه کې څو تنه ټپیان شوي او سرای تړل شوی دی. امنیتي ځواکونو بیا تر اوسه پورې د چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته تر چاودنې وروسته شهزاده سرای تړل شوی دی. کابل ښار کې شهزاده سرای چې د پیسو د تبادلې تر ټولو لوی مرکز ګڼل کېږي د چاودنې له کبله تړل شوی دی. رسنیو د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې نن شاوخوا 10 بجې په سرای کې دننه چاودنه رامنځته شوه، چې ترې وروسته یې دروازې د امنیتي ځواکونو له لوري وتړل شوې. د کورنیو چارو وزارت د پیښې د تایید ترڅنګ ویلي کوم چا د پیسو د غلا کولو په موخه د خلکو په منځ کې لاسي بم غورځولی، چې له کبله یې 10 تنه ټپیان شوي دي. کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې په تړاو یې پلټنې پیل کړې دي.